السلام علیکم دوستانو، دا زموږ د انګلیش کورس یعنې پښتو 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به دوستانو موږ سمپل فیوچر ټینس وایو چې دې مطلب دی ساده راتلونکې زمانه. دوستان نور زمانې موږ ویلې دي، یوازې دوه نورې زمانې پاتې دي چې هغه فیوچر کانټینیو ده او بل فیوچر پرفیکټ ټینس صحیح دی. خو د دې نه علاوه دوه نورې زمانې هم پاتې کېږي چې هغه به موږ نه وایو. ولې؟ ځکه چې هغه زمانې بیخي نه استعمالېږي په انګلیسي کې صحیح دی. مخ تر اوسه پورې هغه زمانې په خپل انګلیسي کې نه دي استعمال کړي ځکه چې هغه ډېرې مهمې نه دي. موږ به همیشه هغه شی زده کوو دوستانو چې هغه موږ ته مهمې وي او مطلب چې موږ ته په کار راشي په انګلیسي کې صحیح دی. هغه دوه زمانې نورې کومې دي؟ هغه پاس پرفیکټ کانټینیو ده او فیوچر پرفیکټ کانټینیو ده. دا زمانې دوستانو په انګلیسي کې نه استعمالېږي ډېر پوه شوې. خلک یې وایي خو استعمالېږي نه. نو موږ به همیشه هغه څه وایو چې هغه مهم دي او موږ ته ګټور تمامېږي صحیح دی. نن به موږ وایو سمپل فیوچر ټینس. دوستان دا زمانه ډېر اسانه ده او د دې زمانې زده کولو لپاره درې شیان مهم دي. زه په هر ویډیو کې وایم د هرې زمانې لپاره چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو دا ډېر مهم ده. اول به تاسو همیشه په دې باندې ځان پوه کوئ چې زمانه کوم وخت کې استعمالېږي پښتو کې. چې کله په هغه باندې پوه شئ بیا تاسو ته هېڅ مشکل نه وي. بل د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او بل په دغه زمانه کې د فعل کوم حالت استعمالېږي. یو فعل دی د هغه اول استعمالېږي حالت یې، دویم استعمالېږي، دریم یا څلورم کوم یو حالت استعمالېږي هغه موږ په دې ویډیو کې وایو صحیح دی. دوستان دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالوو؟ ډېر زیات اسانه دی. ګورئ کوم کار یا عمل چې تاسو یې په راتلونکي کې کوئ، یو کار دی هغه غواړي تاسو په راتلونکي کې وکړئ پوه شوې. د هغه لپاره به موږ دغه زمانه استعمالوو. لکه د مثال په ډول ګوره زه به انګلیسي زده کړم، هغه به ډوډۍ وخوري، موږ به کورنۍ وظیفه ولیکو، موږ به دا وکړو، موږ به هغه وکړو. نو دغه قسمه جملې دوستان چې کله موږ ورسره مخامخ کېږو نو دغه جملې بیا موږ په سمپل فیوچر ټینس کې زده کوو صحیح دی. ډېر زیات اسانه ده ښه دا زمانه. نو دغسې جملې چې کله تاسو جوړوئ په انګلیسي کې یا په انګلیسي کې یې وایه پوه شئ مطلب زه به انګلیسي زده کړم، زه به ډوډۍ وخورم، زه به دا وکړم، زه به هغه وکړم. نو دغه جملې بیا موږ په سمپل فیوچر ټینس کې جوړوو. دوستانو دې اوس راځو دویم ته چې هیلپینګ وربس دې زمانې کومکي فعل کوم یو دي. دا زمانه یو کومکي فعل لري چې هغه ویل دی. ویل مطلب دی با. د ویل څه مطلب دی؟ با مطلب ورکوي. مطلب زه به دا وکړم، زه به هغه وکړم، زه به داسې وکړم. دا د با مطلب ورکوي ښه. د کومکي فعل دی او ویل چې د له ټولو سبجیکټ سره استعمالېږي. له آی، یو، وی، دی، هی، شي، اټ، سینګولر نام، پلورل نام دې ټولو سره موږ ویل استعمالوو. خو اوس راځو دوستانو د فعل حالات ته چې په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم حالت استعمالوو. سی د فارم اف د ورب د فعل حالت. په دې زمانه کې دوستانو د فعل لومړی حالت استعمالېږي. د فعل لومړی حالت په دغه زمانه کې موږ استعمالوو. د مثال په ډول موږ سره یو فعل دی لکه ګو، موږ سره یو فعل دی ګوسو، خوړل، سیکل، که هر رنګه هم فعل وي د هغه به همیشه هماغه لومړنی حالت به استعمالوئ. سی دی د دویم حالت دی، د دریم دی، د څلورم دی. نو موږ به همیشه د فعل لومړی حالت استعمالوو. سی دی اوس د ګو لومړی حالت چې د ګو ده که نه موږ همیشه ګو استعمالوو. سی دی په سمپل فیوچر ټینس کې. لکه زه وایم چې زه به سکول ته لاړ سم نو څنګه به وایم I will go to school. دغسې ګو به استعمالوو، وین به نه استعمالوو صحیح دی ځکه چې دا په نورو زمانو کې استعمالېږي. دوستانو اوس راځو هغه مهم شی ته چې هغه چیرې سټرکچر دی موږ سره جوړښت دی پوه شوې. اوس موږ جملې څنګه جوړو په دې زمانه کې کوم سټرکچر استعمالوو؟ ګورې هغه لپاره سټرکچر دا دی. ګوره دې کې به لومړی به موږ سبجیکټ استعمالوو لکه تاسو ما سبجیکټ ویل، ورپسې به ویل استعمالوو. ویل موږ سره کومکي فعل دی، ورپسې موږ د فعل لومړی حالت استعمالوو، ورپسې موږ آبجیکټ استعمالوو صحیح دی. او که زه وایم چې زه به انګلیسي زده کړم نو دا به څنګه به دې زمانه کې جوړم؟ دې لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی ښه. زه به انګلیسي زده کړم نو اول موږ سره چې دی زه لپاره چې استعمالوو آی استعمالوو. آی موږ سره سبجیکټ دی. آی ویل دلته وینې سټرکچر یې مې لیکئ دې په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې جملې جوړېږي. نو زه به انګلیسي زده کړم آی ویل. زه به لرن زده کړم انګلیش انګلیسي. لرن دلته موږ سره د فعل لومړی حالت دی، دویم حالت یې لرن دی صحیح دی. نو لرن به موږ استعمالوو د فعل لومړی حالت او انګلیش موږ سره آبجیکټ سو. نو آی ویل زه به لرن زده کړم انګلیش انګلیسي. بل موږ سره ګوره هغه به کورنۍ وظیفه ولیکي. هغه به کورنۍ وظیفه ولیکي. نو څنګه به وایو؟ هی ویل هغه به. هی ویل هغه به. رایټ ولیکي. هغه به ولیکي د هومورک کورنۍ وظیفه. هی ویل رایټ د هومورک. هغه به کورنۍ وظیفه ولیکي. د نو بل نو مثالونه هم شته ګورئ. ته به د افغانستان باچا شې. ګوره ته به د افغانستان باچا شې موږ چاته وایو که نه وایي ته به د افغانستان باچا شې. نو څنګه به وایي د هغه راتلونکی هغه ښیي پوه شوې. نو څنګه به ورته وایي؟ یو ویل ته به
بیکم شي بیکم ویل کېږي کېدل پوه شوې نو یو ویل بیکم ته به شي د پرزیډنټ باچا آف افغانستان د افغانستان یو ویل بیکم ته به شي د پرزیډنټ آف افغانستان د افغانستان باچا یا ته به ډاکټر شي یو ویل بیکم ا ډاکټر یو ویل بیکم ان انجینر نو داسې بیا تاسو کولی شئ څومره زیاتې جملې جوړولی شئ پکې څه دی خبر موږ سره هغه به ډیر کوشش وکړي په راتلونکي کې لکه موږ وایو که نه یا احمد به ډیر کوشش وکړي په راتلونکي کې یا ولی به ډیر کوشش وکړي یا هغه به ډیر کوشش وکړي څنګه به وایي he will try he will هغه به try کوشش وکړي try دا د فعل دی ښه د لومړی حالت دی try لومړی حالت try دی او دوم حالت یې tried دی څه دی ګوره he will try هغه به کوشش وکړي a lot زیات in the future په راتلونکي کې in the future په راتلونکي کې څه دی دا موږ سره چې څو مثالونه سول اوس چې کله موږ منفي جملې جوړو هغه به څنګه جوړو لکه زه وایم چې هغه به انګلیسي زده نه کړي یا هغه به کورنۍ وظیفه ونه لیکي هغه به څنګه وایو اوس ګورئ ښه دوستان چې کله موږ منفي جملې جوړو لکه زه وایم چې هغه به انګلیسي زده نه کړي نو څنګه به وایو I will not learn English زه به انګلیسي زده نه کړم چې کله منفي جملې جوړوئ یوازې د helping verb نه وروسته not استعمال کړئ دا به ستاسو سره چې جوړ شي منفي جملې به جوړ شي څه دی I will not learn زه به زده نه کړم انګلیسي He will not write هغه به ونه لیکي د homework کورنۍ وظیفه We will not go to school موږ به سکول ته لاړ نه شو یا موږ به ښوونځي ته لاړ نه شو څه دی We will not نو ویل نه وروسته not استعمال کړئ تاسو سره به منفي جمله جوړه شي ښه دوستان چې کله موږ سوالیه جملې جوړو کله چې موږ چا نه سوال کوو چې آیا ته به انګلیسي زده کړې آیا ته به دا وکړې آیا ته به داسې وکړې نو هغه لپاره موږ چې کوو همیشه به د چې کوو چې کله هم سوالیه جملې جوړوئ همیشه به کومکي فعل به لومړی سر ته راولئ ورپسې بیا سبجکټ لیکئ یا څه دی بیا ورپسې د فعل لومړی حالت ورپسې object نو دغه ډول کې به تاسو سوچ وکړئ چې اول چیرې دی همیشه کومکي فعل به ور سر ته راولئ چې کله سوال کوئ څه دی ورپسې بیا سبجکټ بیا ورپسې د فعل لومړی حالت لکه زه چې آیا ته به انګلیسي زده کړې will you learn English آیا ته به انګلیسي زده کړې داسې will he go to school آیا هغه به سکول ته لاړ شي نو will he go to school آیا هغه به سکول ته لاړ شي آیا دوی به کلاس ته حاضر سي will they attend the class آیا دوی به کلاس ته مطلب حاضر شي کلاس به حاضر کی نو اټن ویل کېږي حاضرېدل ته پوه شوې نو دا موږ سره چې سوالیه جملې شوې نو چې کله سوالیه جوړوي چې به کوئ کومکي فعل به همیشه اول سر ته راولي ورپسې بیا سبجکټ راولي او چې کله منفي جوړوئ نو ویل نه وروسته به ناټ استعمال کړئ څه دی نو دا موږ سره چې سمپل فیوچر ټینس وه نو دوستانو دا ډېر زیات اسانه ده کوشش وکړئ چې زده یې کړئ څه دی تhank you